د اختر د لمانځه پر مهال پر ارګ باندې د راکټونو برید. ولسمشر غني طالبانو ته څه اخطار ورکړی دی؟ په دغه برید کې چاته تلفات اوښتي؟ نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ، اختر مو مبارک شه. نن سهار د اختر لمانځه چې ارګ کې د ملي اردو یو سرتیري په امامت ترسره شو، پر مهال 3 راکټونه پر کابل وتوغول شول چې یو ارګ ته نږدې پر ګلبهار سنټر ولګېده، یو د عیدګاه جومات شاته او یو چاودنه نه ده کړې. د یاد راکټونو پر مهال که ځام خطرناک غږونه یې درلود، پرته له یو لمونځ کوونکي هېڅ کوم حکومتي مشر له ځایه ونه خوځېدو او په عادي توګه لمونځ یې وکړ. بلخوا ولسمشر غني وایي که طالبان فکر کوي چې په راکټونو به حکومتي مشران ویروي او کابل به ونیسي، نو دا خوب به ګور ته یوسي. ولسمشر غني وایي دوی ته ثابته شوې چې طالبان د سولې نیت او اراده نه لري. ولسمشر غني نن د لوی اختر د لمانځه تر مراسمو وروسته د خبرو پر مهال وویل چې افغان حکومت د سولې اراده او نیت لري او دوحې ته د وروستي پلاوي په لیږلو یې دا نیت ثابت کړ. هغه وویل نړیوال باید په دې پوه شي چې طالبان د جګړو له لارې ځان بریا ته رسول غواړي او د سولې لپاره هیڅ نیت او اراده نه لري. هغه د خوشي شوو طالب زندانیانو په اړه هم وویل چې دا لومړی د نړیوالو تېروتنه وه او دویم د هغو کسانو تېروتنه وه چې فکر یې کاوه د بندیانو په خوشي کولو به سوله راځي. د ولسمشر په وینا دغه خوشي شوي بندیان دم کړی د جګړو په لیکو کې دي او نړیوالو ته هم ثابته شوه چې طالبان پر ژمنو عمل نه کوي. ولسمشر غني همدارس ټینګار وکړ چې طالبان لا هم له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري، صحرایي محکمې کوي، عامه تاسیسات ورانوي او په افغانستان کې جګړو ته ادامه ورکړې ده. ولسمشر په خپلو خبرو کې هم وویل چې طالبان لا هم پاکستان کې امن مرکزونه لري او له دې ځایه په افغانستان کې جګړه کوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا خو وخت.